په میدان وردګو ولایت کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د زده کوونکو لخوا د اختراع شوو وسایلو نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې د زده کوونکو او نورو نوښتګرو ځوانانو په لاسونو جوړ شوي 30 نوي اختراع شوي وسایل نندارې ته وړاندې شول. یو اته ډوله اختراعګانې مې کړي چې نومونه یې درته واخلم: اسکاوټر دی، ابازک دی، روبوتیک دی، برقي موټر دی، دوربین دی، ورپسې د کور د ډیزاین دی، د ډرون تیارې ډیزاین د تر اوسه پورې نیمایي کې پاتې ده، نه ده رسېدلې. ما وخت ځینې هغه ویلې چې ما ځینې وسایل په نیمګړي پاتې دي، ځکه محصل یم، تر اوسه وسایل مې نیمګړي پاتې شوي دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې سرپرست مولوي غلام حیدر شهامت په دې مراسمو کې وویل چې د ځوانانو د استعدادونو د پیاوړتیا لپاره به نوي پروګرامونه پلي کړي. برنامه‌های مدیریت و اداره و حسابداری و انگلیسی و کامپیوتر و پلان و گزارشدهی ان شاء الله در همه ولایات شروع میشن قریب. په دې مراسمو کې د میدان وردګو ولایت مسؤلین وویل چې هیواد مو مسلکي ځوانانو ته اړتیا لري او باید ځوانان دیني او عصري زده کړې ولري. الحمدلله افغانانو ته الله تعالی استعداد ورکړی، خو زمینه ورته نه وه برابره چې دوی له د خپل استعداد نه سالمه استفاده وکړي. اوس دغه وخت را رسېدلی دی چې دوی ته کار وکړو، د صحت په برخه کې جلا کار ورته وکړو، تخنیکي او مسلکي کې جلا کار ورته وکړو، په انکشافي برنامو کې جلا کار ورته وکړو، داسې په نورو په هره برخه کې جلا جلا، د معارف په برخه کې باید دوی ته جلا کار وکړو. کومو زده کوونکو چې نوي تخنیکي وسایل جوړ کړي وو د مسؤلینو لخوا په مادي او معنوي ډالو یې وستایل شول. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خپلې روزنیزې او ښوونیزې څانګې لري چې په تېرو 2 کلونو کې د دغه ادارې اړوندو زده کوونکو د هیواد په کچه 10 ګونه نوي وسایل اختراع کړي چې د اسلامي امارت د چارواکو او نورو هیوادوالو لخوا یې په ښه توګه ستاینه شوې ده.